ما دا ویډیو جوړه خیال کوي ها خبر وکم پکې وګورئ وایي کنه حاجی دیس ایڈوان دا موږ د ولفل نه تقریبا 10-15 مایل لري ایجنټ ان پښتو او اردو مکس وکړئ ها نو اټس آلموست وی آر 10 کیلومتر کنه موږ د ولفل نه لري او دا ډېر زبردست دی دا دی رائټ سایډ د ریسټورانټ دی او دا د پکنیک سپاټ دی دلته خلک راځي کتو لګ دا یو خو ماته وګوره دا څه پیښ کوي ها دا آلموست نو بیا 10 کیلومتر چې نو دغه نه لري د ولفل نه او سمندر فل بوم کې دی اټس های ټاید او چپیرا روان دي دلته چې دی نو دا هغه ځای دی چې دلته فرنچ راغلي په 1680 کې فرنچ راغلي هغې دلته دا کالوني جوړه کړې وه او هغې نه پس دی دلته به هغې دا کاټ فش او دا ټول نیول نو بیا هغې نه پس برټش راغل او برټش حکومت باندې حمله وکړه او دې نو دا ډېر زیات هسټوریکل پلیس دی ډېر مزدار دی او ډېر زیات خلک راځي ډېر اعلی برډز دلته راځي او دا د ګرمای سپاټ هم دی کوئی اقلیم ته نشته خو دا سمندر چې هغه غاړه ده نو هغلته د دې ایټلیسټ دغه دی نور آبادي ده لږ غوندې کورونه ده او هغې ته روډ چې دی نو هغه رایټ سایډ نه راغلی دی اټس ناټ سټریټ روډ دی نو هغه او بعض دغه ته یو بل هټ دی نو هغې ته خلک فیري باندې ځي راځي او دا سمندر نه چې نو هایټ سایډ باندې دی دې طرف ته چې کیمرا لګا ریسټورانټ جوړ شوی دی ډېر زبردست ریسټورانټ دی خو دا ریسټورانټ دا ټایم بند دي ځکه چې یخني ده او دا چې بل طرف ته انشاءالله چې دا کیمرا دې خوا ته وکړم نو تاسو ته وښیم چې دې خوا دا مین انټرس دی هغه هم د وال نه ډک دی نو تاسو دا کیمرا لګا دا انټرس سایډ ته وکړئ دا انټرس دی هلته خلک راځي دا دی ډک دي خو نن سبا چې دی بلکل خاموشي ده هېڅ قسمه دغه نشته او دا کټول دی دا وره دا زبردست چې دی کوم دلته دغه دی دا ډېر ټایټ دی های ټایټ دی د سبا او دومره ده کې او مای ګاډ ماله پیټرول ښکاري یو 30 سیکنډ 1 منټ بدل دې ویلو دا ما چې دا ویډیو جوړه کړه څه دا ورپسې خاصه دی